پاکستان 10,000 افغانان په یو وخت په تورخم راخوشي کړل. د پاکستان له لوري نن په تورخم باندې زرګونه افغانان پرته د ویزې او روغتیايي معایناتو رافرېښودل شوي دي. د معلوماتو تر مخه د تورخم کمیسارۍ مسؤلین وایي چې نن سهار په زرګونو افغانان تورخم کې د ویزې او روغتیايي معایناتو وروسته له هغې راواوښتل چې پاکستاني غاړې ته په دروازه هجوم یوړو او هغوی دروازه خلاصه کړه. په دې اړه د تورخم ښاروال انجینر راحت ګل زیارمل په خپل پوسټ کې ویلي چې موږ پرون دا پیشبیني درلوده چې پاکستاني اړخ به نن ورځ په زرګونو مسافرین په یو ځل راپرېږدي او قصدن به زموږ دا پروسه ننګوي. ښاغلی زیارمل وایي چې نن له پورې غاړې څخه له 8 څخه تر 10,000 پورې مسافرونو یو وار هجوم راوړو. نه ورته پاکستانیانو په پاسپورټ خروجي ووهله او نه زموږ پاسپورټ څانګې ورته دخولي ټاپه ووهله. تېره ورځ په تورخم ښارګوټ کې حاکم چې د مسافرونو د قرنطین لپاره جوړ شوی او پکې میش 1000 کسان کورونو ته رخصت کړی شو. له دې مخکې ویل شوي چې کوم کسان په دغه دروازه راوړي نو هغوی به له 14 څخه تر 20 ورځو پورې قرنطین کیږي. د تورخم ښاروال همدارس په دې اړه وایي چې موږ دا اندېښنه د ننګرهار والي سره شریکه کړه او هغه بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتابه سره مشورې شریکې کړې او په همدې خاطر موږ په قرنطین پروسه کې یو څه نرمښت راوست. د تورخم ښاروال همدارس لیکي زموږ داخلي مافیا او ځینې حکومتي زورواکي د ورانکاري ګاونډي سره په یوه کرښه اوږه په اوږه د دې مظلوم وطن د نړولو لپاره کار کوي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.